دنانا هم دو زخ دے هم جنت دیکی قهر او غضب دے دیکی رحم او راحت دیکی پروت یو سمندر دے دنه شی او د خمار دیکی پروت یو تا ترین دے دلم بو او د هزار دیکی پروت دے تمر رنگ د سپرلی او د خندا چی یو پلکی پور جهان کړی د مسته او د رڼا دیکی پروت دے تمر رنگ د تیری او د جڑا چی یو اوفی تور لحد کړی د خندا ډک دنیا دکی دمرا شجاعت دے چی د کل جهان مرگونا یو نظر کی تار پتار کری لکبات اوڑی پسونا چی پیارا باندے راشی زرتی غٹ دے دمنگک داسی رابی داسی تختی دا اوبو ساس کې تکلک او چې کلک شي داسې کلک شي لکه کاڼی د فولاد نه پې زر تورې اثر کا نه پې زر کاله فریاد د ګوګل کې مې دننه هم دو زخ دے هم جنت دی گوگل کی می دنانا هم دنیا دا هم قیامات دا هم لار هم کاروان دے هم تدبیر دے هم قسمت پروت پدی کی ټول جهان دے دا جزا او دا سزا خور پدی کی لوی جهان دے دا وصال او دا وفا دا هم باغ دے هم خزان دے هم بلبل دے هم بهار دی کسر نیاز بین گلونا او دشنو او بو شڑار دی گوگل کی می دنانا هم دو زخ دے هم جنت دا هم زهر هم زقم دے هم گبین دے هم نبات دا هم تور دا مرگ صدر دے هم چینا دا دا حیات دی کی پروت دا سی شراب دی چی یو ساس کے دا حقیق
سرشاره کړي دا واړه فرشتي د ګوګل کې مې د نانا هم د زخ د هم جنت د کې قهر او خزب د کې رحم او راحت چیزی پا بار درومی شی جبریل ورطا حیرانا چی پا بادو باند راشی امانو غواړي شیطان عجیبا دیم جوړ کړي ہے زما خدایا عجابا بلتا لا نور د هرس د هما یمور کعبه د اور نور دریاب دومره لوی لکه اسمان دومره ډوکې لکه څاڅکې دومره لنډ لکه یو آن د قصه د سوز او ساز ولې ولې سله سله خشت او غم رازو نیاز ولې ولې سله سله ولې ولې سله سله خو غوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زه سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سر تاسو په خدمت کې حاضر یم خو غوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته د پنن روز باندې مونږ تاسو سره په ولسی ادب ورسره د شاعرۍ چې کوم اصناف دي په هغه باندې خبرې اترې کوو او په ولسی ادب کې او د شاعرانو ادیبانو د ژوند او د غوي چې کوم تعلیمات دي په هغه د سره هم مونږ خبرې کوو په ولسی ادب کې تاسو سره مونږ د ټپې په موضوع باندې تفصیلی پروګرامونه کړی دي دغه په جوړښت دغه په موضوع هم سره خبره کړې ده دغه شان د کاکړي غاړو په حواله تاسو سره خبرې کړې دغه په مضمون دغه په جوړښت هم خبرې کړې بیا هم د سره د چاربېت په قسمونو د چاربېت په جوړښت خبرې کړې او په هغه چاربېتي شاعرانو باندې د سره هم خبرې کړې دي که مختلفو علاقو که غدازاریو که د نوخارو که د مردانو که د ثوابیو که د بنو کوواټو او که د قبایلي علاقو او که دغه شان ورپسې د سوات یا د افغانستان د غټ غټ نمونه چې کوم د شاعرانو په دې سلسله کې وو د هغه تاسو سره موږ شریک کړی دي په دې پسې تاسو سره موږ د غزل په موضوع باندې خبرې شروع کړې دي او غزل لکه څنګه چې موږ په خپل خبرو کې ذکر کړی غزل د عربی نه فارسی ته او د فارسی نه پښتو ته راغلی دی او پښتو کې روخانانو مولا ارزانی په لومبي ځل باندې غزل خپل کړی دی په باقاعده توګه خپل کړی دی او دغه شانې په کې د تصوف درنې مسلې پښتون قام ته وړاندې کړی دي او روخانانو نه پس یو بل دور دی چې ورته زرین دور د پښتو د ادب ویل شي د په سلو کال باندې خور دور دی د دور سرخیل خوشحال بابا دی او دغه شان د اولاد ورپسې د ډیر یو سلسله چلیدلې د مختلفو شاعرانو ادیبانو په حواله باندې د نازک خیالو یو سلسله مونږ چلولې ده د ډیرو شاعرانو ادیبانو په حواله باندې تاسو سره مونږ نظر شریک کړی دی خو د سبق نه مونږ د غنی خان د شعر او دغه د فن په حواله باندې تاسو سره خبرې کوو نن تاسو دا چې کوم نظم ورید ګوګل نن به سره هم په دې نظم باندې خبرې کوو په دې نظم باندې مونږ تیر شو پر رنګ په هم خبرې کړي په دې نظم باندې سره مونږ خبرې کوو زموږ سره زموږ ملمانه محمد رفیق قاسی صاحب زلزل خټک صاحب او ډاکټر احمد مغموم صاحب درې ونه موجود دي د ټولو نه اول ورزو محمد رفیق قاسی صاحب دا غینه لګ نظر اخلو چې غیره سره نن د دې نظم په حواله باندې څه نظر شریکي اسی صاحب تاسو پروګرام کې په خیر لوي السلام علیکم وعلیکم سلام اسی صاحب نن برا سره څه نظر شریکوي د دې نظم په حواله او یې ګوګل نظم باندې زموږ خبره شروع وکنه او تقریبا دې پورې موږ راغلي ما چې خپل خبره کوم کړې و چې هغه د رحم او د کلکوالي نازورتوب خبره تر شي و هغه تقریبا په دې ځای ولاړه وکنه چې او چې کلک شي دا سه کلک ته لکه کانې د فولاد او نه سر نه په زر توري اثر کا او نه په زر کاله فریاد دغه د نرموالي او د سخوالي هغه کیسه دې کې بیان شو گویا د قران په حواله موږ ذکر کړو
چې اشداء علی الكفار رحماء بینهم یو قابل انسان کیفیت هم دغه کې دی شي. بیا نن چې مونږ کوم دغه شروع کوو نو د دې نه خبره مونږ کوو چې د ګوګل کې مدننه هم دنیا د هم قیامت دا هم لار هم کاروان دی هم تدبیر دی هم قسمت. دې کوم چې د خان ډیرو د عظیمو انسانانو شیوه ته چې دینو اشاره سچ بلکې نیغ په نیغه خبره کړې ده چې دنیا او د هغه په حواله باندې قیامت او د اصل کې د انسان ګوګل کې دي او هم د دې په حواله د قیامت جوړیږي هم د دې په حواله باندې د دنیا جوړیږي او دغه څه د منزل کې د دنیا نه قیامت پورې تګ یا چې دینو په لنډه مذهبونو باندې چې دینو د دنیا پس مقاصد او په حوالو باندې تګ نو دې چې کوم خبره کوي ګوګل داسې شی دی چې دا هم لار هم کاروان دی هم تدبیر دی هم قسمت. دغه چې د یو قسمه صدغه تقدیر مسلې طرف ته اشاره کوي خو چون کې ادب په حواله باندې د قسمت چې د هغه اډومنیم نه څه دی قسمت چې د نو تدبیر نتیجې ته ویل شي او بلکې دا علامه اقبال صاحب په دې حواله باندې ډېر تیز تللی هغه یو شعر ویل دی ایسا جنوبی देखा है मैंने जिसने सिए है तकदीर के चाक. دا علامه اقبال صاحب دا خبره کړې ده وایي د انسان کې دننه داسې یو جنون شته دی د خان امر په خبره کوو د چې دغه جنون ته په نظر کتنه کړې ده چې علامه صاحب دا یاد کړی دی چې ایسا جنوبی دیکھا ہے میں نے جس نے سیے ہے تقدیر کے چاک. یعنی داسې لیوانتوب هم مونږ لیدلی دی داسې جنون هم مونږ لیدلی دی چې تقدیر کوم ګریوانونه شلولي دي نو دغه جنون او لیوانتوب یې واپس ګڼي. بالکل نو دغه د دې کې چې علامه صاحب دغه ستې سترې دلته خان ته وګوره دا هم لار هم کاروان دی هم تدبیر دی هم قسمت. نو د منزل چې دی د چې لار دا او د هغه کاروان دی نو د تک دومره پته زیادې د تک تدبیر چې دی د داسې قسمه دی چې د خپل تقدیر په خپل باندې جوړي او کچره ملاسه تقدیر وای نو هغه تقدیر دی په لار کې د خپل لاندې کوي او د کامل انسان د لپاره یا د خپل منزلونو او د مقصدونو لپاره چې کوم مضبوطی ولولي نو هغه امدادي دا دغه باندې لکه دا یو د علامه صاحب د حواله ما ورکړه او بل چې دینو تاسو به خپل یو شی کړئ چې د دې وضاحت ډېر مزیدار کیږي چې د منزل مقصود د لارې لیونی چې دا وی تک په داسې طریقه دی چې خپیابلا نصر توري ما از غشت نه غرمشتا خپیابلا نصر توري ما از غشت نه غرمشتا منزل زما په خپو کې دی غبار زما په سر دی ډېر خو یعنی زما په سرتور والی مم سکار نشته په خپیابلا تو تلو باندې به څه کار نشته او زه چې دینو د خپل منزل د حاصلولو په باب لچ دینو داسې جذبه او ولوله لرم چې گویا مدروانیدو نه مخ خپل چې دینو منزل چې دینو هغه راقطه کړی دی او هغه ما رانیولې زه رسېدلې ما اندر ډېرې ولولې خبر د خارم دغه خبره کوي دغه سي دی چې دینو د باس د ډېر زیات چې د تقدیر باس تور کوزيګو خو عمر نزو د نظم خو ته چې کوم مفهوم دی هغه مانویت راټول کو ډېر بخي نو دغه سدي بیا په نظم کې ټکر سے مخ کې روان دی دغه دنیا قیامت خبره کړې ده لار کاروان تدبیر او قسمت خبره ده کړې ده بیا د جزا او د سزا ټول داستان چې دیم یو موضوع کړې ده او دې په کې یو خبره د وصال او وفا دا کوي چې دغه وفا چې دینو درست وي
نو وصال چې د بالکل ناممکن نه دی. دا گویا د تصوف په حواله کې خبره کو د روخانه فکر نو دا فردانیت ته چې هغه ته بندور شي بس هغه وصال شو هغه مقام هم دی حاصل کی دیلا کې سخت نرمه چې خان یې د خزان بهار باغ او بلبل په حواله باندې یادې او دغه سي د سندرو یو نقشه چې دی نو دی تصور کوي بلکې تصویر کوي سرشن باغونه آبشارونه دی یادې بیا چې دی نو د جن خواږه او تراخه یادې دي کې هم ډیر علمي خبره ده دغه کې دی یو شعر دا وایي چې دا هم زهر هم زقوم دی او هم گبین دی هم نبات او دا هم تور د مرګ صادر دی هم چینر د حیات دې کې چې دیرو د آب حیات په حواله باندې خبره د ادب یو ډیره لوی اصطلاح ده د آب حیات چې شاعران ادیبان یادې په خپل فنپارو کې ډېر یادې خو ګویا دلته د ګوګل په حواله چې دی خبره کیږي ډېر کې کمال دی ګوره تصوف ته کومه وګورو د دې زړه جن یو شی دی چې هغه ته د امام ربانی صاحب مکتب فکر کې حیات قلبی وایي دغه حیات قلبی داسې شی دی چې انسان کو په فانی جسم باندې مړ امشي خو د دزله حیات هغه الته کې ژوندې وي د الله تعالی سره او نو دته چې د همیشه ژوندۍ ام ملاوي دي چې په دې جون کې چې د خپل ژوند ژوندۍ کې په درست ولولو جذبات باندې کوم چې کامل انسان ته پکار وي دغه ډیره مزیدار موضوع دی تړي دغه سید اغه په متضاد کې چې دا خبرم کې دا هم تور د مرګ صادر دی هم چینه د حیات دې چې دینو تور تیار ژوندۍ د مرګ صادر دی او د غم کې دي یو انسان چې په خپل ګوګل کې د سدي او هغه د بروي کار نه راولي یا داسې بو د حضرت علي کرم الله وجهه قول له چې د خپل نفس په جنګلي دی نه کوي نو د سي جن نشي حاصلول خپل رب نشي پیژندې دا موضوعات ټول مختلف قسمه خوګو تر خو په حواله باندې د آب حیات په حواله باندې دا چې دینو یو ډیره بهترینه موضوع ده او ډیر تک پکې په معنویت کې کیږي خو هغه سرخط چې ویل شي نو اکثر د دې په شاکه مې خبرې چې هغه عام وي او ریدونکو په هغه پويږي خو دې کې نقطه خاص ټکر سیبو د نظم په دې حصہ کې ده دا لګ د اوریدو ور ده تکي پروت داسې شراب دی چې یو ساس کې د هغه بدمست او سرشاره او کړي دا واړه فرشته او دې چې زی په بر درومي نشي جبريل ورته حیران او چې په بدو باندې راشي نو امان او شیطان او دا ډېر د حیرانتیا خبره ده واجب دې يم جوړ کړي ای زما خدای عجبا ای د تانه نور د هر څه به د تانه نور د هر څه د همه مرکبه دې کې دی باندې لږه خبره کوو ټکر سبو چې د غساس کې څه شي دی د کې پروت داسې شراب دی چې یو ساس کې د هغه د کې چې دینو یو مستی پرته دا یو رندانه کیفیت دی پکې چې دغه کیفیت زې په انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کې امخکار شوی دی لکه زه یو واقع ته اشاره وکم چې حضرت موسی علیه السلام چې دینو الله تعالی کوه تور ته غوښتو او ورسره خپل قوم غوښتو د قوم مشران غوښتو نو کله چې هغه اصل مقام ته ورنږدې شو موسی علیه السلام د خلکو نه منډه کړې نو قران کې بحث دی چې تول را ل خلک د پرې خو د نغور ته خدای ستاسو ملاقات صبر منو ما کې چې یو مستی وا دغه محبت شرابو نو دغه مستی پیدا کړه دغه چې دی نو دغه مستی د پاره چې هغه روح او زړه چې دی نو حقیقت په یو زبردست رقص کوي د مینې په حواله باندې دغه څنګه پیغمبر علی السلام چې فرمایي چې لی مع الله وقت ما لره د الله تعالی سره یو خاص وخت دی دغه وخت څه دی په دغه کې چې دی د هغه حقیقت د شرابو یو صاف کې یا چې
د هغه یو کیفیت باطن ته چړاويږي زړه ته چړاويږي او هغه په هغه باندې مستی پیدا کوي. نو دغه داسې مستی ده دا چې دینو د ډیرو صحابه کرامو د ډیرو صوفیای کرامو دا ثابت دي. یا هم دغه ساس کې دي چې منصور یې پان الحق چې باندې مجبور کو چغي وخلې ګوره دا حیرانتي خبره ده کنه. دا دغه مستی نه ده. اوس منصور یو طرف ته کوم خلکو چې دار ته روان کړی دي په دار یې خېجي هغه خو ګویا د دشمنان دي وځي کنه. هغه تم دعا کوي منصور وته مال له او د دعا کې ایمان له غوخ راکې دا اوس دغه ساس کې شراب وسر دی چې یو طرف ته د اغوی د لاس خپل قتل مینی او بل طرف ته چې ډیر دی داوي چې ما د محبوب سره یو قسمه ملاوي. یو شعر د خپل غزل راځي چې دی کې د بعد معنویت سره ډیر دي شي واضح کولې وي زما د وینو په خوشتو نکریز سره لاسونه زما د وینو په خوشتو نکریز سره لاسونه زما قاتل دی خو الزام مې ور پورې هم نه ډیر ښه نو ډیر ښه. نو دا اوس دغه کیفیت دی چې په دغه وخت کې منصور د ان الحق ویلو په سزا کې دغه څه چلم کیږي بل طرف ته دی ته دعا هم کوي. دا دغه ساس کې کیفیت دی چې دا د هغه حقيقي شرابو ساس کې دی چې د کې رندانه حالت پیدا کی د مادي جسم ماتل کوي. خو دغه خان یو بل جبت دلیل وي دغه فرشته چې د اغوی کیفیت صرف ام دقه دی چې څوک په سجود باندې څوک په رکوعات باندې څوک په قیام باندې همیشه ولاړ دي. خو دغه عبادت چې دی نو دا اغوی د چونکه د نور نه جوړ دي او یو حق په اغوی باندې مسلم دی اغا ادا کوي. او په دې کې هغه مستی نشته د کومې مسته ساس کې چې د انسان په زړه کې الله تعالی کړی دی چې دغه ساس کې چې دی کدا چې دی باطل طرف ته مخامخ کی نو هغه طرف ته دی غلطم جوړی دی شي او کچره حقیقت طرف ته مخ کی نو دغه فرشتونه په مقام اوچت ته نو دغه داسې ساس کې دی چې دغه فرشتي د ځان سره مستي او داسې ټکر سیک شوی دی ښه ډېر داسې د صحابه کرامو د اولیاء الله داسې کیفیت واضح شوی دی چې هغوی د ځان سره فرشتي جوړولې دي فرشتي د ځان سره چې د مستی کړی دي او دغه کیفیت یې پکې ورپوهلې دي. نو بهشکه دا خان درست خبره کوي د تصوف مشهور خبره هم ده ها. او بیا چې دینو د فرشتو هغه مشر چې دی په مقربو فرشتو کې چې مقربه ده او دې چې په بر درمنو شي جبريل ورته حیران. نو جبريل او داغه حیرانتیا اصل کې دا ده چې جبرائیل علیه السلام د مقام چې دی نو هغه جبروت دی او د انسان تل د دینه مخکې امشته دی. بیا دا فرشتي چې دا مقرب فرشتي دي او دی مقامه دا خپل کې ډیوټي کوي. په دې حواله یو خبره ډیره عجیبه خو د تاریخ مصر یو خبره لیکلې ده یو صوفي ولی الله هغه چې دینو د خپل هم د شرابو د حقيقي شرابو په ساس کې باندې مست او خپل عبادت مصروف او خپل بیبي ورلراله ورته وي چې ستاسو زینا جوړه دی نو د باندې هغه اسه سره مونږ بیا څو وخت پس ورلاغه بیا راغله او ورته وی چې دالک سخت شو دې بیا هم پاغي باندې سکار نه ساتي او په دریم ځل چې کله هغه خپل بیبي راتله او د تیر د خپل جیوی چې د الله خو ډیر دغه د ګډ وډ دی او شاید چې سمړکیږي چې ګور کپن غم کو سکول غواړي نو د چې شا طرف ته هغه ته وکاته د هغه خپل زی هغه بستر ته نو د پکشب باندې ولیدل چې حضرت عزرائیل علیه السلام ملک الموت هغه د سرحان ناشته نو دا صوفي ولی الله دې د خپل مستین ام نروزي هغه مسته کیفیت په غالب دی خود ته وي ته پاسه هغه ورته وي د دې وړو کې پورا ما حکم راوړل لري عزرائیل السلام ورته وي لیکن دې ورته وي چې نه تا حکم راغستو تا راوړل دی په دې مس کې هغه چې دین واپس ماتل شوی دی ما زاری کړی دا
ارزیل السلام الله تعالی ته متوجه شي الله تعالی او ته تر ازادي ټیکوي دا دغه د مسته دغه شراب دغه ساس کړي او دا ام په دې طریقه باندې صوفیان چې دینو حق ترسي فرشتي رست پاتې کوي جبرائیل حیراني تاریخ لیکي هغه وړو کې بیا دغه نه پسند ډیر شکاله ژوندې پاتې شو کنه نو د کې خود شریعت مسلې دي د اجل مطلق او د اجل معلق او زموږ موضوع دی وخت کې دغه شراب د احساس کې چې دا کم کیفیت پیدا کوي دغه د شراب او ساس کې چې دی نو دا انسان ول هغه صفت ورکړي د الله تعالی چې د زمان او د مکان د فاصلون وباسي او د یو حقیقت سره ملاو ساتي په د باندې چې د مادي ژوندۍ کم احکامات دي د هغه د لاګو کېدو نه دي اوزي دغه نه اوزي دغه ساس کې دی چې دا فرشته مستی او د جبرائیل علیه السلام هم حیرانېږي او اساس صاحب که خیر د دې زنبه په راتلونکو پروګرام کې شروع کوو خو غوړیدونکو اخلي او کوټه غونته دما او د دمې نه چې څنګه واپس راشو نو بیا ورځو خپل بل منملو دا غینه لګ نظر اخلو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 04 او 03 خو غوړیدونکو یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وي تاسو زموږ د درون خوږ میلمه محمد رفیق اسیس صاحب ډېرې مزیدارې ډېرې په زړه پورې ډېرې ګټورې خبرې واورېدې ورځو خپل بل میلمه زیدګل خټک صاحب له د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې سره د غني خان په دې ګوګل نظم باندې څه نظر شریکوي خټک صاحب تاسو پروګرام کې په خیرالی وی ډیره مهرباني ډیره مننه خټک صاحب مهرباني وکړئ نن به راسره څه نظر شریکوئ بسم الله الرحمن الرحیم تیر پروګرام کې لږه ډیره خبره زه په سفر وم خو دا نظم باندې مونږ کړې وه هغه نه چې کوم تیر پروګرام دی هغه کې مونږ دغه شعر باندې گفتگو کولو دې کې پروت یو سمندر دی د نشې او د خمار وړوکی و د بیت اور شعر دی خو ډیر زیات عمیق معنی خیز اور ډیر زیات معنی آمیز دی دې کې پروت یو سمندر دی د نشې او د خمار ما ته داسې یادېږي چې دا سلسله کې ما حضرت ابو علی کلندر علیه الرحمه یو غزل نه یو دعا اشعار هم اخستی وو په دغه شعر کې اور دا نه چې کوم مخکنی شعر دی په هغه کې امام فکر غنی خان علیه الرحمه درون ناسوتی حالت باندې کلام فرمیلی دی روح چې عالم بالا نه نزول کی اور عالم سفلا طرف تراشی اور قالب کی انسانی قالب کی دن جلوہ کوي په دغه کیفیت باندې محاکمه کړی دی جناب غنی خان علیه الرحمه روح اور جسم چې کوم د بهم ملاب دی دا نه یو دریم قوت روح پذیر شي چې هغه ته نفس وایي نفس تزکیه په صورت کې د معرفت مخزن دی لیکن تهویه په حالت کې دا اسفل السافلین طرف ته تاو شي قرآن عظیم دا آیت مبارکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین کے دغه حقیقت واقع طرف تا بلیغ اشارہ شوی دی عالم ناسوت کے روح پا قالب کے پٹوی اور غیر مشہود طور باندې فاعلی ظهور کوي اوس داغه روح لطافت چې دی دا تزکیه نفس په صورت کې محفوظ پاتې کېدل شي اور دغه ځای کې د نور جوهر د نار لباده هم اوغندي جسم چې
کوم عناصر ترکیبي دي په قالب کې دا اصولي طور باندې ډومینیټینګ طور باندې څلور دي. خاوره د خاورې ماده انکسار دی، ایجز دی. دا کې د نمو او توسيع خصوصیات دي. دا روح ته تعاون ورکوي، مدد ورکوي. اور کې خاصیت د اسراء او تکبر دی. دا روح ته تحفظ ورکوي او خارجي دشمنونو نه بچ کوي، بشرط کې چې د انسان نفس په جاګه تزکیه باندې وي. دریم چې کوم شی دی هغه وبدي د هغو خاصیت حیات دی. دا د روح مکان یعنی قالب ته حیات اور ژوند اور زندګۍ اسباب ورکوي. څلورم چیز بعد دی چې د هغې خاصیت خواهش دی. دا روح مکان یعنی قالب ضروریات پوره کوي. دا تمام عناصر اجتماع چې دی دا جسم په صورت کې د روح مسکن دی اور دغه ځای نه نفس ته قوت ملاویږي. اوس که دغه سلطنت صغیر چې کوم د سلطنت کبیر ارک دی دا اعتدال اور توازن باندې وي، خو بیا منشأ الهیه پوره کیږي. اور که توازن اور اعتدال دین ورک شي نو دا به خپل ځان دی پرا اور نظام عالم دی پرا ډیر مفسد اور ډیر نقصان دی وي. غنی خان په دغه اشعار کې دغه فلسفیانه اور متصوفانه امر طرف ته ډیر واضح، ډیر حکیمانه اور ډیر بلیغ اشاره فرمایلی دی. او یقینا دا ډیر لوی نظم دی، بلا شبه دا ډیر لوی نظم دی. دې کې پروت یو تحترین دی د لمبو او د ازار. دې کې پروت دی دومره رنگ د سپرلی او د خندا چې یو پړک کې پور جهان کړي. دې کې پروت دی دومره رنگ د تیارو او د جړا چې یو اوف تور لحد کړي د خندا ډکه دنیا. ګوره جی دومره عمیق مضامین، دومره ژرف مضامین روزمره ته راوستل دا اعجاز په چا کې تاسو لیدلی دی؟ کمال کوي خټک صاحب. منې زه حیران دې ته یم چې دا خو ډېرې زورورې کلامي مسایل دي. دا ډېر اوچتې درجې کلامي مسایل دي چې کومې باندې اساطین علم، مشاهیر علم په جلدو کې کتابونه لیکلي دي. اور زه حیران یم چې د نر بچي دا چیزونه روزمره ته راوستي دي. اور هغه د امیر المؤمنین سیدنا علی کرم الله تعالی وجه الکریم باب العلم هغه قول یا رایات شي تکلم الناس على قدر عقولهم چې روزمره ته دغه سرمدي معنی راوستي دي اور خلک په پوهوي. د نظم مخکې ساچ دی په دا کې غنی خان علیه الرحمه د انسان ارتقای اور ارتفاعی محاسن باندې اور دغه انتزالی اور استفالی کمزوری باندې ډیر اثر انگیز گفتگو کړی دی. خیر او شر قوتونو نه دغه عبارت چې کوم دی انسان، یعنی دا انسان چې کوم د خیر او شر قوتونو نه عبارت دی د وجود دا بعض اوقات رش کې ملائکه جوړ شي. علامہ اقبال وائی چې عروج آدم میں خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. واہ 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 ډیر خټک سے عروج آدم میں خاکی سے شر اور خیر نہ عبارت داغا حضرت انسان اگا معراج تا اگا ارتقاط اور اگا ارتفاعت اور رسیگی. عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. واہ واہ واہ. اور کپ استفالی کردار باندې راشي
نو صاحب د بیا دای نفرین شیطان شي شیطان بیا مان غواړي بیا دې کې دومره شجاعت دی چې د کل جهان مرګونه یو نظر کې تار پتار کړي د نفی و اثبات خیر و شر اور نفی و اثبات اور صعود اور نزول بعض دغه ځای کې غنی خان کړی دی زه ورته هدیه تبریک پیش کوم متکلمین ورته حیران دي اساتین علم به ورته حیران وي انشاءالله اوس یو ډیره زبردست خبره جناب رفیق اسیس بو فرمایلا چې بعض اوقات حضرت انسان داسې کردار مظاهره وکړي چې په ملائکه کې هم مستی راولي بالکل ملائکه کې مستی راولي بالکل دا ډېره زوروره خبره وکړه بالکل دې کې دومره شجاعت دی چې د کل جهان مرګونه یو نظر کې تار پتار کړي لکه باد وړي بوسونه چې په یره باندې راشي عزت غټ دی د منګک داسې رپي داسې تختی د اوبو ساس کې تکلک او چې کلک شي داسې کلک دی لکه کاڼې د فولاد نه په زر تورې اثر کا نه په زر کاله فریاد نفس کی دنا ارتفاعی اور استفالی رجحان باندې غنی خان علیہ الرحمہ داغا ابیات پر روزمرہ کیفیت کے بیان کری تھی بالکل دا غزای کې بیاغه متکلمانه قابلیت ډیر خوبی سره مونږ مخکې اشکار شي چې دومره دقیق نفسیاتی اور متزکیانه حقیقتونه هغه دومره تسهیل سره دومره اسانه سره پیش کړی دي هغه نه علاوه صاحب کتا سو اجازه راکوي په دغه ابیات کې غنی خان نسل نو ته یو پیغام ورکړي دغه ابیات کې د نیو جنریشن ته د زمونږ دغه بچو ته غنی خان علیه الرحمه یو پیغام ورکړي چې انسان کته منفی رجحانات اور سفلی خیالات نه بار راوځي د نفس تزکیه وکړي کائنات کې خپل مقام او پیژنې نو تب رش کې ملائکه جوړ شي واه د تا شجاعت په مخ کې یو شیطانی قوت هم درېدلی نشي بالکل اور دغه قوت په مخ کې د غرونه به سرنګو شي ولې چې ته د الله خلیفه یې ته د الله سربست راز او امین یې دې ګوګل کې مې دننه ډېر زورور نظم دی کنه جی سړي د زړه او باسي د دومره زورور نظم دی بالکل دې ګوګل کې مې دننه هم دنیا دی هم قیامت دا هم لار هم کاروان دی هم تدبیر دی هم قسمت واه پروت په دې کې ټول داستان دی د جزا او د سزا خور په دې کې لوی جهان دی د وصال او د وفا واه دا هم باغ دی هم خزان دی هم بلبل دی هم بار دې کې سره نیازبین ګلونه او د شنو اوبو شرار دا هم زهر هم زقوم دی هم گبین دی هم نبات کمال مضمون دی کمال جوړښت دی کمال جنت کمال بنت اور جرأت دی شاعرانه کمال په خپل عروج باندې دی بالکل سبحان الله دغه نظم باندې که تاسو یقینا بخیالي تاسو په حافظ مبارک کې دا خبره چې مونږ چې گفتگو آغاز کولو ما یو خبره عرض کړې وه چې دا نظم اصولی طور باندې په دا کې انسان بطور مرتبه جامع ډسکس شوی دی بالکل بالکل انسان نه علاوه لوره چې څومره مخلوقات دي صاحبہ متکلمین په دغه خبره متفق دي زه یو نوموړی او نامور نام اخلم حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی هغه په تکوینی اور تشریح حیثیت باندې یو رساله لیکلې ده رحمه الله حضرت وايي چې انسان نه علاوه چې څومره مخلوقات دي هغه حیثیت تکوینی دي هغه ته الله تبارک وتعالى یو وظیفه سپارل دي په هغه وظیفه هغه کاربن دي بالکل هغه وظیفه دی هغه فطرت او هغه ناموس دی
ملائکه ناموس طاعت دی، اطاعت، اور دا پیریانو ناموس مسخر کول دی، دا احجار ناموس سختی و صلابت دی، دا اشجار ناموس نبات دی، ہریالی دی، لیکن انسان دا تمام مخلوقات کا مادی دی کا مانوی دی، کاغا میٹا فزیکل دی کا فزیکل دی، مادی دی کا مانوی دی، دی ټولو جامع دی، جامع او ټولو نه بڑھ کر دا، ټولو نه لویه خبره ده چې انسان ته تشریعي منصب حاصل دی. تشریعي اختیار الله تبارک و تعالی ورکړی دی، دا د الله صفات پیروکار دی، لہذا مرتبه خلافات عظمى باندې دی. بالکل دنیا عقبا په دکه راجمع شوی دی، بیک وقت دا لار هم دی او راهی هم دی، دا تدبیر مکلف دی، لیکن دا تدبیر باندې تقدیر مرتب شي، دا جزا و سزا داستان خلاصه دی دا انسان، دا عید الست وفادار هم دی اور وصال حقدار هم دی. د روح په سر کې هغه ټول نغمین، هغه ټول جنتونه او ټول حدائق اور باغونه موجود دي. دا خپل ځان ته خپل دوزخ جوړوي او خپل ځان ته خپل جنت هم آراسته کوي. اقبال وايي ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کو یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں. واہ ومقه خبره ده کنه، بالکل مقه خبره ده چې غنی خان علیه الرحمه داسې پر ازمره کې کړی دی چې هر پښتون زړه ته رسولی دی. بالکل خټک صاحب هم دې زګي نه به کې خیري په راتلونکي پروګرام کې بیا شروع کوو، ډېر خوند کوي والله که زړه مې غواړي چې دا خبرې د له ودرومه، د ودرولو خبرې نه دي، خو بس څوک زموږ ډېره غټه مجبوري د وخت په حواله باندې او خوږ اورېدونکو اخلو یې ورکوټې غونته دمه او د دمې نه چې څنګه واپس راشو نو ورځو د خپل دروند خوږ مېلمه ډاکټر احمد مغموم صاحب له د هغې نه لږ نظر اخلو په دې نظم. وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ. د فیسبوک پته ده VOA ډیوا او د ټویټر پته ده VOA ډیوا. تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو. خوږ اورېدونکو یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وي. تاسو زموږ د دوه درنو مېلمنو محمد رفیق اسیس صاحب او زیات ګل خټک صاحب ډېرې په زړه پورې ډېرې مزېدارې خبرې واورېدې. ورځو خپل بل ډاکټر صاحب لا ډاکټر احمد محمود صاحب د هغې نه لږ نظر اخلو. ډاکټر صاحب تاسو پروګرام کې په خیر علی وو. خیر اوسه ټکر صاحب ډېره مهرباني. ډاکټر صاحب څه نظر به راسره شریکوئ په د دې نظم په حواله باندې؟ ټکر صاحب داسې ده چې وخت لږ دی او دا نظم خو لکه څنګه چې زموږ دې ملګرو وي نو دا خو ډېر لکه ژور نظم دی، خو لکه دا دی چې د غني خان خو ټوله شاعري تقریبا همدغسې ده که نه، دا ټوله ژوره ده بالکل. او لکه دا لکه موږ پسې څومره ځو مطلب چې دا ختمېږي نه، لکه ځکه چې دا که هر څومره تلمیحات ورپسې ګورې او دغه ورپسې ګورې نو مطلب دا چې دا لا محدوده غوندې کې کیسه ده که نه. بالکل. خو لکه دا دی چې موږ په چې کوم رومیا پروګرام پای کې ما دا ویلو چې په دې کې دا ګوګل دنه چې کوم دی نو ګوګل دنه چې کوم قابل ذکر چیز دی نو هغه زړه دی که نه، او دې کې دا ټوله خبره چې کوم دی نو په زړه باندې ده، ځکه چې زړه چې کوم دی دا د خدای کور دی او د تقوا مرکز دی، د عشق مرکز دی او د عقیدې مرکز دی. نو مطلب دا چې دا څومره خرابه او خامه چې پیدا کیږي نو دا د زړه نه پیدا کیږي. بالکل. ما دا خبره هم کړې وه چې علامه اقبال چې کوم دی د نیټشه متعلق دا ویلي چې هغه زړه چې کوم دی مسلمان دی خو دماغ یې کافر دی. نو اصل کې دا زړه چې کوم دی دا ټول دا څومره چې په دې کائناتو کې دا څومره لوی لوی کارنامې شوي دي
او دا څومره لوی یعنی مطلب دا چې معجزې او کرامتونه دا څومره نو دا اهل دل خلکو کړی دي یعنی د زړه خاوندان چې کوم دي دا غي کړی دي بالکل او علامه اقبال د زړه او د عقل چې کوم د مقابله کوي نو دا زړه چې کوم دی دا عقل ته وایي چې پتا کې علم دی او ما کې معرفت دی بالکل نو دا یو خبره چې کوم ده کنه دا هم دا ټول خبره اوارای کنا بالکل صحیح خبره معرفت او په دې علم چې کوم دی علم ډېر سرسری او ډېر دنیاوی او ډېر عارضیون کې شه دی او معرفت چې کوم دی هغه ډېر جوهر او ډېر قائم دائم بالکل یو عمل دی کنا بالکل نو دغه قائم دائم عمل چې کوم دی دا پزړه کې دی بالکل د خدای پاک په جنګلي چې کوم دا هغه په ظاهري حواس باندې په ظاهري علمونو باندې نکېږي او په ظاهري ساينسي وغيرها علمونو باندې نکېږي د دې لپاره چې کوم دا زموږ صوفیا چې کوم دي صوفیا چې په کتا سودای تصوف تاریخ ګوره نو اغي لکه چې تصوف شروع شوه دی نو د دې دغه نو فعل شروع شوه بالکل چې الله پاک چې کوم دی هغه د ظاهري زموږ متکلمین چې کوم د قران پاک تفسیر یا د حدیثو تشریح بیانوي او د خدای پاک وجود ته یا د خدای پاک حقیقت ته رسیدو کوشش کوي نو دا په د ظاهري علمونو باندې ټیک ته یعنی څنګه څا هغه مرخونه واضح شي او د خدای پاک چې کومه هغه صحیح پیژنګلی دا هغه په عقل باندې نه کیږي هغه په ځړ باندې کیږي بالکل ترڅو پورې چې د زړه دنیا روخانه نوي ترڅو پورې چې په زړه کې چې کوم ده علم رڼا د معرفت رڼا نوي نو دا مسلې نه حل کیږي نو دا غني خال چې کوم ده خو اصل کې تکسر د یو خبرو کومه چې زمونږ تشریح کوونکو عادت دا ده چې مونږه شعر ته خامخا یعنی مطلب دا چې ډېر لري بوزو هغه نوې کنه انده شهای دور و دراز حالانکه کله ماته یو واقعه یادېږي نو دا څه شو چې دا عبدالرحمن لوګي بیا سیب جو نو دا یو شاعر وکړ دا امزا سے ډېر زیات عقیدتمند زموږ ملګری بشر سره خو زموږ سره ملګرتیا وا او د امزا سے ډېر دغه د امزا سے ډېر دوستي وا اته سره په یو ځای لاړو نو یو وار دا څه شو چې موږ په ډبګره کې د امزا سے ترناستو امزا سے دنو کمره کې مونږ زو راجولي خوړې بخي مونږ د امزا سے په یو شعر باندې باس کولو د امزا سے مشهور شعر ته کنه زما په یادو کې نور هیڅ په مت هوشه کې نو یو صدا د شکست پریوتی جام پاتې وا او دا غزل شعر ته کنه شول د زاهد کثیر خان د میخانه په چراغ شول د زاهد کثیر خان د میخانه په چراغ جوړ څه خامي وظیفه کې د ماخام پاتې وا او دغه شعر چې کوم زما په یادو کې نور هیڅ په مت هوشه کې نو یو صدا د شکست پریوتی جام پاتې وا نو مونږ په دې باندې باس کول دا لګیا دا څه چې دا غوسه کو خدای وي وتی د ذات غوسه کو وای چې تاسو شی نو غلط تشریح کوي او دغه خدا شراب نه دي چې تاسو کوم یادوي دا خو چې کوم د معرفت شراب دی او دا څه بلا ډېر خبرې وکړي نو دغه امزا سے راوته وای چې تاسو ورته تیز خبرې کوي دا څه چل دی نو مونږ ورته چې مونږ تاسو په شعر باندې راګیاو باس دا لوګیا مې اسبوي چې دا دغه شراب نه دی دا نور شراب دی نو ځکه چې دا کوم شعر تاسو یادوي نو موږ ته دا شعر وي دا چې مې اسب نور شراب چې خو دغه شراب دي صحیح دی کنه نو کله موږ د دنیاوی شراب نه هم د معرفت شراب جوړو او ډېر لري رسول کنه نو مغموم صاحب د دې حواله په دې حواله زه د غنی خان متعلق یو خبره کوم یو خبره دا یو دوه خبرې د سرما سره غدي یو خبره هغه ماته دا کړو یو ټایم کې چې یو لکو زمونږ یو ملګری حمید نومي هغه په انګلیش ډپارټمنټ کې او هغه د غنی خان دی یو نظم تشریح وکړه ترجمه وکړه د یو نظم نو هغه ته ورسېد زه په دغه وخت کې زور غلم زه د غنی خان سره ناستم نو غنی خان ماته وی زما د نظم ترجمه بغیر زمانه هیڅ څوک نشي کولی دا خبره وګوره ماته غنی خان کړې وه وی بغیر او که تاسو خیالي د هاشم بابر په نوم باندې د دې نظم دی تاسو که دغه نظم وکړت که نه تاسو ته پته ولګي چې د غنی خان شاعري چې ده چې غنی خان هاشم بابر ته څه وایي چې ته په دې شاعري کې څه کوه نو ته هغه لږ وګوره ډېر زیات ضروري دی د دې تاسو ته به د دې سوال جواب ملو شي د دې سوال جواب به تاسو ته ملو شي که تاسو چېرې هغه نظم وکړه د هاشم بابر په شعر باندې د لیکل زما دوست هاشم خان دا یو نظم دی دا وګوره ته
نو تاسو به ډیر عجیب اندازه وشي. دا څل چې زمونږ خو دغه چې کوم مشرانو کړه نو غنی خان شو امزاد صاحب شو کلندر صاحب شو او خټک صاحب زنه یادو مجبور ځکه چې هغه سره زمونږ زما خصوصا زما سره ډېر زیات لاس نه شي او دا غنی خان او امزاد صاحب او کلندر صاحب دا خو زمونږ داسې ولکه چې موږ په خپلو کې څنګه لکه کینو پاسو بالکل لکه ډېر زیات په موسناسته پاتې شوی دا او چې خلک وایي کنه چې زه فلاني سړي د مزاج شناس یم کنه زه دا داوا خو خیر نه کوم چې زه د غنی خان یا د امزاد صاحب یا د کلندر صاحب د مزاج شناسی یعنی مطلب دا چې خو لکه دا چې تر څه حد پورې موږ دا داوا کوي چې زموږ سره به حد زیات ناس شوی دا ډېر زیات او ځکه ته چې کوم نه نو دا ډېر زیات هغه تکلیفات زما په خپل باندې راوځي نه ځکه چې موږ ته داسې مشر د ټول مشران موږ ته داسې کاریدو لکه امزاد صاحب ته بس موږ امزاد صاحب ډېر لکه بونه مو سره لکه په خپل باندې نه راوته ځکه چې زموږ سره د هغه تعلقات داسې لکه د دوستانو په شانتي بالکل او بلکې دا ویلي هم دي هغه نقش حیات کوم د امزاد صاحب لیکل کنه خپل د ژوند د ډایري چې لیکل کنه د پای کې هغه زما او راجولي په ځمن کې هغه چې زما دوستان دي کنه نه صحیح خبره ده بالکل او یم داسې جوړم داسې خبرم داسې جوړی شي کنه او خبره ګوره صرف دوستانو سره کې دي شي دا غدي خان چې کوم نه غدي خان ممکن لکه داسې ډېر زیات هغه تکلیف ولا کیسو زموږ دوه کنه بالکل آزاد خبره رسول چې څه لکه ته په ضرورت راتلو موږ ته به نو مطلب چې دا خبره نه نو ځکه چې اوس موږ د غنی خان د نظمونو دا تشریح کول ما ته زه په ساعت ډېر لږ چې زمونږ ما ته په ځان راته ډېر تکلیف محسوسه ما کنه خو لکه دا چې هغه ټول ژوند چې کوم دی نو هغه یو سمندر لاس وایي چې یو د علم او دغه د فلسفه او د تفکر یو سمندر وکنه دغه خو شک نشته چې غنی خان چې کوم غنی خان شخصیت چې کوم هغه په بچو یعنی چې یو سړی برالو د غنی خان هغه شخصیت ته چې وکړو بس په شجره دا خو مطلب دی چې یو بل رنګ غیر معمولی شخصیت وکړه په هر لحاظ باندې بالکل دغه ظاهري شخصیت په لحاظ باندې غیر معمولی او په باطینوم غیر معمولی په لحاظ باندې غیر معمولی او مطلب دی چې هغه ټول عمل چې کوم دی ټول ژوند دی او ټول هغه چې کوم دی هغه یو غیر معمولی ونده کیسه وا نو خدای دې چې دې د نظر چې کوم دی نو په دې کې لکه تکرسب کتا سو کنه په دې کې دا منفي او مثبت اړخونه بدلې یو مقابله شوی ده کنه بالکل مطلب دا چې په دغه ځل کې چې کوم دی منفي چې څومره اړخونه دي اپ کې ټول راغون دي په شرط دې چې شیطان پکې کور وډی سي کنه بالکل او هغه مثبت ټول اړخونه چې کوم دی چې هغه فرشتو دي او خدایي صفات دي پیغمبري صفات دي ټول په دغه ځل کې دي په شرط دې چې هغه مثبت طرف ته لاړ شي نو لکه غنی خان دغه ټول نظم چې کوم دی مرکزی خیال یې دغه دی کنه چې دا چې کوم دی په دې کې دا ټول یعنی مطلب دی چې دا ټول کائنات چې کوم دی دا ټول کائنات په دې ځل کې راځي بالکل صحیح خبره دا چې کوم دی دا یو کائنات ته کنه په دې کې دا ټول ارتشتا خو چې او ما خبره د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د حدیث او ما ټوکړه ده کنه چې ذا صلاح الجسد كله واذا فسد الجسد كله مم په دې به ختم کو بالکل ډېر خپل ترجمه وکړي چې د اوریدونکو ته پته ولګي موږ ته پته ده چې اوریدونکو موري یعنی مطلب دا چې عمدہ زړه چې دا خوشالي په روحاني لحاظ وي او په جسماني لحاظ چې په جسماني لحاظ دا زړه خراب شي نو هارت اٹیک راشي او په روحاني لحاظ چې دا خراب شي نو ټول عقیده ارڅ ګډوډ شي ډېر مننه ډاکټر صاحب زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی خو ګوریدونکو زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی مالا او زما پروډوسر نه سره اجازه راکې په لوی لمسپارو خشپه درته غواړو برده ازلی دی کشف ما د ځان پرنګ کړه زه خو شراویم خود زړه درد غواړم په هر یوه مذهب کې زه خو د زړه درد